د خلیلزاد احمقانه خبرې او د خلکو غبرګونونه. فدایي وایي که جګړه مو غوښته نو بیا مو خپله ولې طالبانو سره سوله وکړه. خلیلزاد څنګه ومنله چې غني د امریکا مخالف شوی و؟ نور جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سابسکرایب کړئ. د خلیلزاد هغه خبرې چې ویلي دي زلینسکي جګړه وکړه خو اشرف غني ونه کړه، د خلکو سخت غبرګونونه یې راپارولي. د پکتیا پخواني والي حلیم فدایي لیکلي خندونکي د امریکا چې یو ستر ځواک دی له طالبانو سره سوله کوي، اما ولسمشر غني په دې ګرموي چې ولې یې جګړه ونه کړه. زلینسکي یو کال اما افغانانو 45 کاله د روس او د نړیوال تروریزم خلاف د نړیوالو جګړه وکړه. د امریکا و چې افغانان یې په 1990 کلونو کې او هم په 2021 کلونو کې په نیمه لار کې پرېښودل. افغانان د ژبې خلک دي، مګر موږ څه خبر وو چې امریکا به افغانان د سولې تر شعار لاندې دوکه کوي. په نړۍ کې یو هیواد راوښیي چې تاسو تر پایه ورسره ژمن پاتې شوي یاست. بس اوس د ستاسو او طالبانو دا شراکت درته مبارک کړي. وبه ګورو چې دا څومره دوام کوي. له یو طرفه وایي چې امریکا ته د افغانستان پروژه نه وه مهمه، بیا وایي چې د امریکا لومړیتوب اوکراین و او امریکا نشوی کولی دوو جبهو کې مصروفه شي. له بل پلوه وایي چې ولسمشر غني امریکا ته مخلص نه و، بیا وایي چې که یې له امریکا کومک غوښتی وای دوی ورسره مرسته کوله. څه متضادې خبرې کوئ. نثار احمد احمدي لیکلي په خپله یې سوله ورسره وکړه، په اشرف غني یې جګړه کوله. دا د زلمي خلیلزاد عالمانه منطق دی. کله چې څوک ملامت شي بیا دغسې ګلان یې له خولې راوځي. ولسمشر غني باعزته سوله غوښته خو دوی ښکېلاک ګرو یې مخه ونیوله. بس دا چې د دوی پلان یې ګډوډ کړ دا هم تر باعزته سولې کمه نه ده. خلیلزاد په خپل وروستیو څرګندونو کې په ډاګه کړه چې اشرف غني او جمهوریت امریکا ته ژمن نه و، ځکه یې طالبان واک ته ورسول. هغه وایي که امریکا افغانستان کې پاتې وای موږ به اوکراین کې بریالي سیاست نشو کولی. د دې هدف دا دی چې افغانستان یې د اوکراین د بریالي سیاست لپاره قربان کړ او طالبان یې د دې لپاره واک ته ورسول چې امریکا ته ژمن دي. درنو کتونکو تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو مو هم خپل نظر راسره په همدې اړه کمنټونو کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سابسکرایب کړئ.